हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. څنګه چل دی نادیه؟ یو خو ستاسو نه خلاصېږو چې کله ګورو بس ټنګ 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 بس رنګ کوئ خلکو ته. نو هر چا ته خو مونږ نه کوو نادیه، مونږ خو صرف تا ته کوو. والله چې مونږ خو بل چا ته نه کوو. نو ولې ما کې دا څه خاص دي چې ما ته کوي؟ نو بس تا ته ځکه کوو که نه چې ته مو زړه ته راتېرې که. څنګه؟ نو بس دا خو د زړه خبرې دې باندې ته نه پوهېږي. نن په دې به م تاسو پوهوئ. نو بس دا چې کله ته ما سره ملو شي که نه، نو بس بیا به ته پته ولګي. دا تاسو څنګه یې بس هر ټایم ملاوېدلو خبرې کوئ. تاسو سره خو ملاوېدل په کار دي چې تاسو څنګه یې که نه. زه خو ډېر هاټ سیکس دی ما کې. تا ته څه پته ده هاټ څه ته وایي؟ نو هاټ باندې خو زه پوه شم که نه، خو لکه څه ما ټرای به وکړو که نه تاسو سره به ملو شو. چې ما سره ملو شي که نه، نو تا نه به وینډایم هېر شي. ولې وینډایم کې څه چل دی؟ وینډایم ډېر سیکسي و که نه، انګلیش فلم هیرو. ښه هغه یو ما وی چې دا څوک دی، ستاسو کزن دی او که څوک دی؟ نه کزن مو نه دی، خو لکه زما په شانې ښکاري. کلي کې ما ته خلک وینډایم وایي. نه مړه او که نه ما ته په کلي کې خلک وینډایم هیرو وایي. دا خو ما ستاسو اول ځل باندې دا نوم واورېدو. ښه که نه دا خو چې ته اوس سبا ته ما سره ملو شه، سبا ته 4 بجې راوځه او زه به ټیکسي درولم. تاسو به ټیکسي کې راځئ؟ خپله ټول ډیبه راولم مړې، رور مې بوتلې ده. ښه نو داسې وایي که نه. تاسو ما زه به ته ټلیفون وکړم، هغه به یې راولي او سپینه ټوډي ده او هغې کې به درځم. بیا به ځو کباب ته، تارو ته به ځو، هلته به یو کمره والو. تارو کباب خو زما ډېر زیات خوښ دی. کمره به والو، کباب به دړی راوالو. په دړی کباب په څه کوئ؟ تاسو خوړی شي دړی کباب؟ مړې چې سترګې مو مړې شي مړې. ښه سترګو دپاره؟ او چې بس ورته ګورو، بس ګورې ورته او خورې نه که نه. 2 سیره به ترې وخورو، نور به چاله ورکړو چې ځه مزې کوئ. زه دغه پې وکوئ که نه، مستي پې وکوئ او جشن به مناوو. بیا به چې دی نو کوارټر ته لاړ شو، هلته به میلو شو، پپې مپې به والو او بس خوند به وکړي. تاسو هر ټایم بس پپې اخلئ، بل څه کار هم شته که نه؟ ځکه ما ته ډېر سیکس راوچت شوي دي که نه. څنګه؟ سیکس داسې وي که نه چې بس دا شی مې ودرېږي لکه د بیټرۍ په شان. او زه یم چې اوس په خرې ورومنډم، موقع په دې غرې ورومنډم. ښه دومره زیات دی؟ او که نه لکه تور اپشیني هغه شی تور اپشیني هغه شی دی را سره. نادیه ته به بیا دن کې تارې ویني، ورځې به ستوري ویني. دا دومره غټ مړه خره ته ګوره، بس خر یم هغه سم دی. اوس هم لاس کې نیولې دي. او تاسو څه کوئ په دې ټایمه؟ کابو کېږي نه، څه ورسره وکړم؟ پړي ورته واچو. پړي نه که نه په پړو دا لکه د هغه سیم نه دی راغلی نو ښار، هغه چې په هېڅ هم نه ایسارېږي. ما هغه کار دا اوس په هېڅ هم نه ایسارېږي. دا په یې کوس کې ورکوو ورته چې ورکړه چې قسم دې چې خوند یې در نه کړو نو بس ما ولګی 20 ډزن یې ولګی. اسې نه اکه بکه مې پاتې کړي. نه مړې سم نشته مړې. دا ټول خلک چې به منډي را منډي، صرف ته خو یې نه منډي. نه لکه اسې نه ستاسو ډېر زیات غټي که نه. اسې نه یو خو په مې یو ګوټ کې پرته وي، بله مې بله ګوټ کې پرته وي او د پاسېدو نه یم. مړې څه شلوم خو دی نه، خو لږ لږ به یې در منډم داسې ټول شان په مزه د ظالم بچیه دا دومره غټه. مړې دومره نه دی سړی، ته مه یارېږه مړې. بس ته داسې د کټ بازو ته ګوتې ورړوه دغمره به وي. اوف الله دا خو ډېر زیات غټ دی. دا دونه به نه وي، د هغې نه به لږ کم وي، خو کیدای شي دغمره وي. بس لکه اوس ورپسې زه فیته راوالم که نه.
نو پیته پسې مراله مړې ته ته راشه کباب به وخورو بس بیا به خوند وکړي بیا به درته پته ولګي چې څونه دی او څونه نه دی. نه نو لکه دا خو په ما ډېره زیاته خرابه کړي. خیر دی بیا به په وروستو درنې ختم که په مخ کې نه منډم نه په وروسته خو ډېر سوځې کوي. مړې سم نه کوي لږ لږ بیا به در ومنډم. نه لږ لږ نه اوس بیا فل رامنډوي. به فل بیا در ومنډم داسې به دې ښه کوم چې بیا هسې نه ته زړه پورې ورسې. نه مړې تر نوم پورې خو در رسوم که زړه پورې نه